السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د ستراتیژۍ یا تګلارې په هکله خبرې وکړم. دا چې ستراتیژي یا تګلاره زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري، ستراتیژي له کومه را پیدا شوې ده، زموږ په ژوند کې، زموږ په کاروبار کې، په بزنس کې یا په دولتي برخه کې په کومو ځایونو کې استفاده کیږي. دا ویډیو تر پایه سره وګورئ. لومړی راځم ستراتیژي د لغوي معنا څه ده، یعنی د لغوي لحاظه له کومه را پیدا شوې ده او څه معنا ورکوي. ستراتیژي د لغوي لحاظه د ستراتیجیس یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده. ستراتیجیس به په یونان کې هغه تګلارې ته به ویل چې د یوه امپراتورۍ له منځه تللو سبب به کېدل، یعنی یوه امپراتورۍ به یوه تګلاره جوړوله تر څو هغه کوچنۍ امپراتورۍ له منځه یوسي. هغه کس به چې دغه ستراتیژي جوړوله هغې ته به یې ستراتیژیست ویلو. دغه ستراتیجیست کلمه د دوه نورو کلمو څخه جوړه شوې ده چې یوه د ایګوس کلمه ده چې د لیډر یا مشر معنا ورکوي، او بله د سټیټس کلمه ده چې د آرمي یا د پوځ یا د یوې لویې کچې معنا ورکوي. یعنی که چیرې د ستراتیژۍ لغوي معنا ته موږ پام وکړو، ستراتیژي لغوي معنا دا ده چې د پوځ لیډر، یعنی د پوځ مشر. کله چې یو څوک د پوځ مشر وي، پوځ ته داسې یوه تګلاره ورکوي، داسې یوه ستراتیژي ورکوي تر څو په کمو تلفاتو سره مقابل دښمن له منځه یوسي. اوس تاسو کولی شئ ستراتیژي اصطلاحا هم تعریف کړئ. یعنی په انګلیسي ژبه کې که چېرته وایم to lead that which is spread out، یعنی هغه څه مشري کول، د هغه څه رهبري کول چې هغه په لویه کچه وي، دې ته ستراتیژي وایي. البته په پوځ کې که چېرته موږ راشو کاروبار ته، بزنس ته، زموږ شخصي ژوند ته، ستراتیژي نور تعریفونه هم لري. په بزنس کې مایکل پورتر یو تعریف ورته وړاندې کړی دی. هغه وایي چې ستراتیژي په کمو سرچینو سره د یوه کار ترسره کول چې په هغه کې موږ مزیت یعنی غوره یا اډوانټیج ولرو، دې ته ستراتیژي وایي. یعنی موږ یو کار ترسره کوو، یو بل کس هم هغه کار ترسره کوو، موږ هغه کار د هغې څخه په ښه ډول ترسره کوو، دې ته ستراتیژي وایي. دا د مایکل پورتر تعریف دی. عمومي تعریف ته یې هم راځم، خو اوس راځم دې ته چې کومو کمپنیو ته ستراتیژي اړینه ده، یعنی کوم بزنسونه باید ستراتیژي حتما ولري. وګورئ که چېرته موږ د یوې دولتي کمپنۍ مسؤلیت ولرو، موږ ستراتیژۍ ته اړتیا لرو، ځکه دولتي کمپنۍ له خصوصي کمپنیو سره په رقابت کې وي. دوی باید په بازار کې ځان تثبیت کړي، یوه تګلاره او دوی باید ولري. که چېرته موږ یوه خصوصي کمپنۍ ولرو یا یو خصوصي شرکت ولرو یا یو شخصي کاروبار ولرو، موږ ستراتیژۍ ته اړتیا لرو، ځکه چې موږ په بازار کې چې کله فعالیت ترسره کوو، هلته رقیبان دي، هلته هر ورځ نوي قوانین رامنځته کېږي، هلته هر ورځ د پیرودونکو غوښتنې تغییرېږي. نو موږ باید په یوه برخه تمرکز وکړو تر څو موږ په بازار کې ژوندي پاتې شو او زموږ کاروبار دوام وکړي. وګورئ کله چې لومړی سرچ انجن جوړ شو، یاهو جوړ شو، د هغې څخه وروسته چې ګوګل جوړ شولو، ګوګل هغه وخت ډېر کمزوری و، خو په 2004 کال کې، 2003 کال کې کله چې ګوګل ورو ورو د قوي کېدو په طرف باندې لاړلو، یاهو بازار د لاسه ورکړلو. یاهو دلته مختلف ستراتیژیستان راوغوښتل تر څو د دوی لپاره یوه تګلاره تدوین کړي چې د ګوګل سره رقابت وکړي. دلته مختلفو ستراتیژیستانو دا نظر ورکړلو چې یاهو د دې لپاره چې په بازار کې پاتې شي باید د تمرکز ستراتیژي مخته یوسي. یعنی دا خو د ګوګل سره رقابت نشي کولی، ځکه چې ګوګل ټول بازار د هغه څخه نیولی دی، ټول سرچ انجن د هغه څخه ګوګل نیولی دی. نو د تمرکز په ستراتیژۍ سره دوی مالي خدمتونه پیرودونکو ته وړاندې کړل، یاهو کمپنۍ، او د هغې طریقه دوی عواید راخپل کړل او تر نننۍ ورځې پورې دغه کار دوی ترسره کوي. یو بل مثال تاسو ته وړاندې کړم. دوه کسانو په ځنګل کې ناست وو او دوی مجلس کولو، دواړو کاروبار لرلو. په ځنګل کې ناست چې له یوه لوري څخه یو زمری را روان دی. د دغه دوه کسانو څخه یو کس پاڅېږي، خپل بوټ پښو کوي او حرکت کوي، منډه شروع کوي. هغه بل کس د شا څخه ورپسې غږ کوي چې تاسو چیرته منډه وهئ، دغه زمری خو مو خوري. هغه ورته وایي چې زمری را روان دی، که خوري اول تا خوري او بیا به ما خوري. یعنی دلته موږ د ستراتیژۍ په مفهوم باندې پوهېږو چې موږ له رقیبانو څخه مخکې وو، یعنی موږ یو مزیت ولرو، یو غورهوالی ولرو چې په بازار کې په هغه برخه کې موږ پاتې شو. که چیرې لومړی نظامي برخې ته راشو، په نظامي برخه کې ستراتیژي یعنې د جګړې هنر، یعنی په کمو امکاناتو او په کمو سرچینو مقابل دښمن له منځه وړل. په بزنس کې دا چې موږ په کمو سرچینو، په کمو پیسو باندې یوې موخې ته ورسېږو، یوه هدف ته ورسېږو او په بازار کې ځان پاتې کړو، له رقیبانو سره
سیالي وکړای شو او په یوه برخه کې موږ مزیت ولرو. که په شخصي ژوند کې موږ پام ورته وکړو، په شخصي ژوند کې موږ ستراتیژي یعنې دا موږ موخې لرو، موږ هدفونه لرو، موږ کمزوري نقطې لرو. څرنګه دغه کمزوري نقطو ته پام وکړو او په قوي نقطو باندې تمرکز وکړو تر څو موږ خپلو موخو ته ورسېږو، خپلو هدفونو ته ورسېږو. موږ باید یوه ستراتیژي ولرو. د بېلګې په توګه یو کس ته یوه وظیفه ترلاسه کړې ده، یوه دنده پیدا کړې ده، هغې واسطه لرله. موږ نشو کولی چې په همغه ستراتیژي او په همغه تګلاره باندې لاړ شو هغه ملګري چې استفاده کړې ده، ځکه چې هغه خو واسطه لرله. موږ باید یوه بله لاره دلته انتخاب کړو، یا خپل مهارتونه لوړ کړو یا یو بل داسې کار ترسره کړو تر څو موږ هغه موخې ته ورسوي. دلته د هر چا تګلاره چې د فرق کوي. په بزنس کې د هر شرکت ستراتیژي فرق لري، په نظامي برخه کې د هر کس ستراتیژي فرق لري، د هر قومندان ستراتیژي فرق لري. په هر ځای کې باید ستراتیژي تغییر شي. که نن ورځ یو کمپنۍ په یوه ستراتیژي تلله، د دې معنا نه ورکوي چې همدغه ستراتیژي به د دغه کمپنۍ د بریا لامل وي. ممکن په راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي او دغه کمپنۍ خپله ستراتیژي تغییر کړي. اوس که چیرې د ستراتیژۍ عمومي تعریف ته راشو، یعنې بریا ته د رسېدو لپاره اوږده لاره، یعنې ستراتیژۍ کې بریا ده، یعنې موږ غواړو بریا ته ورسېږو، او لاره ده او دا لاره چې ده اوږده ده، یعنې په راتلونکي پورې اړه لري تر ډېره پورې. یعنې که چېرته اوس موږ د یوې خصوصي کمپنۍ مثال ورکړو، یوه خصوصي کمپنۍ څه وخت بریا ته رسېږي؟ په هغه وخت کې بریا ته رسېږي کله چې یو غوره والی ولري، یو مزیت په یوه برخه کې ولري تر څو د رقیبانو څخه دوی پیرودونکي ډېر جذب کړي. یعنې دوی دلته سیالي ترسره کولی شي، یعنې کله چې دوی په یوه برخه کې غوره والی ولري دوی سیالي ترسره کولی شي. یعنې یوه کمپنۍ په هغه وخت کې بریالی ده چې دوی د سیالۍ وړتیا ولري. دوی داسې یو څه په لاس کې ولري، که هغه بشري سرچینې وي، که هغه مالي سرچینې وي، که هغه یو بل څه وي، تر څو د هغې په واسطه بازار ته یو ارزښت وړاندې کړي او دوی په مقابل کې یو څه ترلاسه کړي. دوی اوس باید دغه لاره انتخاب کړي چې په کومو برخو باید دوی تمرکز وکړي، کومو پیرودونکو باندې دوی تمرکز وکړي او کومې لارې دوی تعقیب کړي تر څو دوی دغه بریا ته ورسوي.